افغانانو ته دوه د خوشحالۍ او ښېرازۍ خبرونه د چې څه دي هیله د مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. لومړی ښکلی او ښه خبر، سعودي عربستان افغانستان کې د 100 پر ځای 600 ښوونځي جوړوي. په سعودي عربستان کې د افغان سفارت وایي سعودي عربستان په افغانستان کې د 100 ښوونځیو پر ځای 600 ښوونځي جوړوي. په سعودي عربستان کې د افغان سفارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې افغان سفیر د سعودي عربستان د پراختیا صندوق له چارواکو سره ویډیو کنفرانس درلوده. په سعودي عربستان کې د دې کنفرانس کې هوکړه شوې چې سعودي عربستان به د 100 ښوونځیو پر ځای 600 ښوونځي جوړوي او همداراز به په افغانستان کې په نورو انکشافي پروژو کې هم مرسته کوي. تر دې وړاندې سعودي عربستان ویلي چې په افغانستان کې به 100 ښوونځي جوړوي. عرب چارواکو ویلي چې 600 ښوونځي به د انکشافي شوراګانو له لوري جوړیږي او کیفیت به یې د یو مستقل شرکت له لوري ارزول کیږي. دوهم خبر، سږکال هند ته د افغانستان صادرات 20% زیات شوي دي. په هند کې افغان سفارت وایي د کرونا وایرس خپرېدو باوجود بیا هم افغانستان دغه هیواد ته د تیر او وړم کال په پرتله خپل صادرات 20% لوړ کړي دي. په ډیلي کې افغان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په 2020 کال کې افغانستان دې هیواد ته $530 میلیون صادرات کړي دي. په اعلامیه کې زیات شوي په 2018 او 2019 کلونو کې دغه کچه $540 میلیون وه او په دې حساب کال کې 20% زیاتوالی پکې راغلی دی. دغه صادرات د چابهار بندر، هوایي دهلیزونو او واګه بندر له لارې ترسره شوي دي او پکې تازه میوه، پیاز، ممیز، زعفران او طبي بوټي شامل دي. لیدونکو په دې هیله چې دا دوه د خوشحالۍ او ښېرازۍ خبرونه به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.